ما د کوچي د عمر زار کې او د سبایي اورې بلیږي دی تیزي د کوچیانو سره ناست یم د کوچیانو په خیمو کې دا کوچیان چې د دې ټول ژوند په مسلسل حرکت او په سفر کې وي غواړم چې نن در سره د دې په ژوند باندې خبرې وکم د دې ژوند درته د نږدې نه وښایم دوی ته څونه انساني حقونه ترلاسه دي څونه اسانۍ ورته ترلاسه دي په دې باندې به در سره نن خبرې کوو خوا کې مې دغه کوچی چې ناستی دی اول خان یې نوم دی او دغه خور مې راته شنې چای هم جوړې کړلې اول خان ستړی مه شي هرکلی که لږه خپله پېژنګلو را سره وکړي بنیادي د کمې سیمې پیدایش دې چېرته شوی دی او څنګه دې ځای پورې راورسېدی موږ پیدایش په همدې پاکستان کې سوی ده مخکې موږ راغلي شوروي نه موږ مخکې راغلي او افغانستان کې موږ ځای پوله پټی نشته همدلته ګرځو راګرځو وروره هغه مال باندې لړل تپل دي وروره تاسو ټول ژوند په یوه سیمه باندې ولې نه کېږي زموږ سیمه زموږ سګرې چېرته مړي هغلته زموږ سیمه ده او چې موږ څاروي چېرته به ساز یم هلته موږ هم ورسره خوشحاله یو او چې چېرته ګیا ډېر یي موږ هغه ځای ته ځو پرلی ځو افغاني هغه ته ځو سوات ته ځو جمع بېرته پاکستان ته هغه ته راځو دې پېښور اړخ او د دې سوات او پېښور دا سفر چې کوئ دا پیاده کوئ که پیاده کوو پیاده شپې د شپې مزلونه کوو موږ غواړئ چې ستا دا بچي سبقونه ووایي ولې نه غواړو وروره موږ وایي چې تعلیم وکړي روغ ناروغه چې مو شي روغه مو شي وروره هسپتال ته تلاړ شو وي سو هلته رانه کارډ غواړي هم نه قبلوي چې ما هله مرګ شي تانې ته ورسو مخکې رانه کارډ غواړي دغسې که حساب ده غم چې وشي د کوچي سړي خو ځای نه معلوم نو د ده مړی ادیره د دې سره بیا دا بیا منډې وخو موږ دا چاته کم ناظم یا څوک یې هغه ته سوال ورته وکړو موږ ته ځای راکړي بیا ښه ادیره کړي دا یو بل کوچی مشر مې خواته ناست دی که خپل نوم راته وښایې نوم مې صاحب جان په دې باندې مې پوه کړه چې دغه هلکان چې درته رازلمي کېږي چینکۍ را پېغلي کېږي دې له چې رشته کوئ څه طریقه ده دا چې خپل ځای کې ځایي که نه او بدل کوو او چې بیا بدل نه وي که نه بیا په دنیا کوو پیسو کوو پیسو منې وکړو جلۍ پلار کاله ته پیسې ورکړو سامان هم ورته وکړو موږ بیا ترې ولاړه کړو یوه جنۍ په څو باندې اخلي داسې د جلۍ پلار پورې خبره ده داسې کې پیدا شي چې 1 روپۍ مو وانخلي کوره ورته سامان وکړي داسې کې پیدا شي چې 6 ولکه واخلي او خوړه هم ورډي وریجې هم ورډي 2 ځای وکړي کور کې هم خوړه پخه کړي هلته یې ورته پخه کړي او دغه ګړې پکې حلالوئ که نه نور څه نه خو چې چا وس کېږي ښه پرېمانه غوښه راوړي او چې د چا وس نه کېږي بس وروره تشې وریجې پخېږي وریجې خو خامخا به پخوي سامان کې مو عموما څه وي چې جنۍ له سامان کوئ نو څه کوئ تاسو به ډېرې کړې نه وي دا ورته صندوقونه ورلالو کمبلې ورلالو پیالۍ الو چینکونه الو چې د کور کم لوښی لګېږي ټول ورته الو او کوچیان د بهر نه هم جنکۍ کوي یا خپلې جنکۍ هم بهر ورکوي که نه صرف د خیمو دننه یو کار ده که نه چې باري یې که نه د خپلو خلکو نه ورکوو چې موږ په شان باري خلکو ته یې نه کوو هغوی نه نه کوو دغه واړه چې تاسو ته بې تعلیمه لویېږي دوی به هم سبا هم ستاسو غوندې د ژوند د سهولتونو نه یاره دا داسې یو کار ده که نه وراره چې موږ نیکه کوم ژوند تېر کړی همغسې موږ هم تېرو چې هغه پخوا تېر کړی که نه یې تعلیم په موږ کړی وو نه یې نیکونه د موږ په پلرونو کړی وو او موږ هم هغه شی رالو نه به کوئ بس دغه زړې تراوې او زړه موندونه ټینګ کړي دي د کوچیانو ژوند کې څه پرمختګ راغلی پیسې پیدا کوي بهر هیوادونو ته ځي روزګارونه کوي بعضې ګډو تیندې ناستي داسې کېږي که نه همدغه ګډه دا چې چای هم خلاص شي ګډه بوځو خرڅ یې کړو چای او چیني پرې راوړو بیا چې اوړه نه بیا ګډه بوځو خرڅ یې کړو اوړه ګوړه او سامان او جامې پرې راوړو دغه د موږ پلو پټی دا ده تاسو په سفر کې زیات وخت تېروئ موږ به ټول وخت سفر و موږ خانه بدوش کې راځو موږ داسې به خلاص ګرځېدو په هر ملک باندې خو پخوا به دښتې وي میرې به وي هغه اوس ورکې شوې
اوس هم د مینې ځای هم نشته چې کې پراته وي. کله چې باران وي طوفان وي بیا مو ژوند څنګه تېرېږي؟ بیا چې طوفان داسې طوفان راشي چې دا کوډۍ په بل مخ باندې واړوي. اول خان څه وویل چې باران طوفان وي بیا؟ باران طوفان چې دا غونډې ړانګې کړي بیا یې ودرو. نه نو هغه دوران کې په ماشومانو هم اوبه وساسي؟ ډېره سخته پې تېرېږي، ډېره سخته پې تېرېږي. جاړي پلورونه څوک تاوېږي، څوک غرونو نه تاوېږي، هېرېږي. یو بل سره چېرته د ماسخوتنې سړي راټولېږي، ښځې راټولېږي، ګپ شپ کوي؟ ښځې نه راټولېږي او سړي راټولېږي. اختر هم څنګه وي؟ په اختر کې همدغه مال وي که نه؟ لکه څنګه دا بله ورځ دغسې زموږ اختر هم وي، مال پسې څوک ورک، څوک خپلې غریبۍ پسې ورک. او دغه زلمي درنه د ښه ژوند د ښو جامو د ښه لباس فرمایشونه کوي؟ او بلکل یې کوي، غواړي هغه. اوس خو دا خلک تاسو کې چې کوم واړه را زلمي کېږي یا جنکۍ را پیغلې کېږي دوی د نورو خلکو ژوند ته هم ګوري، ژوند ورځ په ورځ ډېر په بره روان دی. دې کې څه بدلون نه وي؟ د هغې اثرات خو پې نه کېږي د نورو خلکو د ژوند؟ نه دا اوس وایي که نه چې دا د مونږ خوښې ژوند ده، او دا اوسني پړک زلمیان او د کوچنوکۍ دي دا وایي خوښې ژوند ده د مونږ، هسې د شپې عمر ده. دا خبره هم کوي چې سپی بیا هم ښایي چې چېرته پروت وي، چا ته څه نه وایي، څوک ورته څه نه وایي. همونږ بیا هم وایي چې پردی ځای راشي وایي پارېږي او د ځینې وسټېږي او په دې لار مه راځئ داسې. زلمی ستاسو نوم دی؟ هاشم. نو ګوره تا خو داسې ښایسته ویښتان پرېښي دي، ځان دې داسې ښه کړی، ته خو چا د کوچۍ نه ښکارې، سم دغه ورته ښکارې، سماټ هلک ورته ښکارې. نن مې چوټي کړې صاحبه که نه. او چې چوټي وکړي بیا به ځان ګوتې واخیزه. او بیا یو میاشت بعد 2 میاشتې بعد چېرته ولم کور کې پاتې شو. لامبا څومره وخت بس کې؟ یو میاشت پس 2 میاشتې پس خو دغه ګړي بوزو وسنې که چې بیا څه ټایم راشو ولم. او دا د خیمو کې چې دا ژوند تېرېږي دا مشران خو فلم کوي، تاسو خو اوس د هلکان یې ګورئ، خلک لوبې کوي، کرکټ یې کوي، چکر ولځي، تاسو داسې خواهش راګرځي د هغې د ژوند او ستاسو ژوند کې څه فرق؟ ولې هم نشته صاحبه، خو دلته ګړي وږي کېږي چې موږ لاړ شو نو. او د سبق درته کله احساس کېږي چې کاش ما هم سبق ویلی؟ ولې نه؟ ویلې مې سکول مې ویلې وې، سبق مې ویلې وې. نو دې پلارانو ته کله وایي چې تاسو په موږ باندې سبقونه ولې نه وایي؟ ولې ورته نه وایي صاحبه؟ خو هغه وایي چې دلته به دا مال څوک ساتي، چې دا وایي تاسو ونه ساتئ نو څوک به ساتي؟ د مال نه بغیر ژوند نه کېږي؟ ولې نه کېږي صاحبه؟ خو دا زموږ د نیا او نیکونو نه هم دا ده او تاسو به هم کوئ؟ او دا به موږ هم کوو. په دې خیمو کې پراته دغه کوچیان که هر څوک په خپل ژوند باندې مطمئن دي، دوی وایي چې د دې د ژوند بنیادي مقصد ګډو له ګیا پیدا کول دي. دوی په دې باندې هم آګاهي نه لري چې د انسان بنیادي حقوق څه دي. د دې د شناختي کارت نه علاوه بله څه مطالبه هم نشته، خو دا هم زمونږ او ستاسو په شان انسانان دي. دوی هم د عام انسان په څیر باندې حقونه لري. ولې؟ سوال دا دی چې په پاکستان کې کم په سوونو په زرګونو غیر دولتي سازمانونه، انجیوګانې یا موسسې فعال دي، حکومتونه چې د ولسي ښېګړې دپاره کم پروګرامونه ترتیبوي، په هغې کې د دې خلکو ژوند ته تر اوسه چا توجه راګرځولې ده؟ فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.